جواری صاحبو دا ځمکه د چا د پلار او د چا د حکیمانانو جایداد نه دی د حکیمانانو ځمکه نه ده چې په دې به هر سړي قبضه اچي دا زما د خان ده د خان په دې یو سړی نه پوه شوې دا د هر چا هغه به هسې ګپ کوي او چې په دې ځمکه باندې څوک قبضه اچي که نه هغه به دې ځمکې په شان اول کېږي پوه شوې په دې هېڅوک هم نشي اچولی دې پکې لاس دی پوه شوې خان ما خو درته دا ووایي او دا د ستاسو کار دی د خپل کور کار مو دی هغه مو د سره زوی دی تاسو په خپلو کې پوهېږي ما ته وایي دوی ځای ویلي وو تاسو ته مې دا وکړي بس زما په خبره باندې بس ما له اجازه ده چې ته به ځای ځای دي پته به ځان چل الو هلکه تربوز د ځان څه دی راوړو بس دا دی در روان یم په لار یم بیا دا لوی محاجه څه جوړ شو زما دا وي په دې باندې بل څوک قبضه نه شي څنګه دی دا زه هم وخت پکې ګټاړو ما او ځان پکې ډېره جوړ شوم چې دې رور د چا دی ته به وګوره ها دنیا د سرمن وګوره روان یم تربور پسې ځم خپل انتقام ته پوسټونه کوم د خپلې ځمکې هو سیده سیده بس دا دې ګټه اچولې دې چې ګټه اچي زما د سر نه پاتې